شینواری سپیکس نه ای پی ال افغانستان پریمیر لیگ یو ځل بیا آګیا میدان دا د زمونږ دوست عبدالستار صاحب د په دغه کې جولای اگست کې دا نیوز ورکړی وو او ګورئ هغه سړی خدای د هغه بیخ وباسي چې د افغانستان د کرکټ پرمختګ باندې خفه کیږي مګر موږ د ډوزمارو خبرې نه منو وروره موږ ډوزې نه منو موږ یو چې یو کار هغې نه مخکې دا هر شی چې پروفیشنلي کوې ته د هغې ټول ګیر چاپېره فیزیبلي هر شی چې که نه هغه وګوره بیا میډیا ته راټوپ کا داسې نه وروره چې هر ټیم راټوپ کوې هغه چې بیا رښتیا هم وایي د خلکو په یقین نه راځي نو دې د خاطره مونږ خو هغې وخت کې هم ورته ویلي وو چې وروره د ننګرهار ټیم چې دی دا انشاءالله شینواري سپیکس اخلي د الله په فضل خو داسې نه دا د عبدالستار صاحب ته مې ویلي وم هلته د دغه سره چې دی نصیب خان سره او د دغه چیرمین سره خبرې وکړه ځکه دی ما ته همیشه دوی ډېر سخت صفتونه کوي او ډېر هلکه بیا د کرکټ کې ګیلې چا نه کوي مونږ خو د دوی ځکه طرفدار نه یو خلاف یو اختلاف نظر ورسره لرو چې زموږ په نظر ځوانانو سره ځوان استعداد سره ښه استعداد سره دوی ظلم زیاتی کوي د افغانستان پریمیر لیگ کې چې ټیم یې وروره زما ټیم وي زما خوښه ده زما د خوښې پلیران اخلم ټیلنټډ پلیران ځوان دغه هغه ته موقع ورکوم ها یو شی دی چې کله دوی تا باندې یو شی نه خرڅوي نو بیا د هندوستان هغه بوکیز چې دي که نه هغه راشي تا ته دلته دوی وښیي چې دا خو موږ په دومره پیسو باندې خرڅ کړه مګر خرڅ کړی نه زما غوندې سړي ته مثلا وایي چې 2 میلیونه ډالره پوه شوې بل چې دی په هغه باندې اصل کې 1 میلیون ډالر باندې خرڅ کړی هسې مثال مې درکوي نو وروره دغسې دا زموږ غوندې کسان بیا تین ایمانداره د الله په فضل باندې دغه خلک نه یو دا د الله کرم دی پوه شوې خو داسې ډیر په دنیا کې ایماندار او باید مسلمان ایماندار وي هغوی ته خوا دې خوا کوي او حرامیانو ته هغوی سره ملاویږي نو بس دغه حرامیتوب را سره ونه کړي که نه او آزاد رقابت ای انشاءالله نو بس دا ټیم اخلو او بیا به ګورو چې اپډیټس څه راځي که نه اوسه پورې خو دوی هغه د اعلان کوي په 20 تاریخ باندې او خدا کوي تیشه اوپن دغه ته مچولی دی څه ټینډر چې ټیمونه څه حساب کتاب دی تیشه نه خو معلومات به یې کېږي زه ښه دی مړه چې د نیوزیلینډ T20 راځي د افغانستان ولې نه راځي د افغانستان پریمیر لیگ چې دا باید یو ځل شوی یم وګوره 8 کاله مخکې د افسوس ځای دی ناهلي و هغې وخت نه واخلې تر اوسه پورې خو دې نه وروسته چې موشي نو پرابلم زه په هغې سخت خوشحاله یم خو ډوزې به نه ولای ډوزمارو سره مې نه لګېږي وروره او که دا ځل مې ډوزه ویشته که نه بیا خو تاسو بیخي په شرم نه شرمېږئ نو د چا په زړونو باندې راج کومه څوک مې بیخي برداشت کولی نه شي د چا چې بدې شم قربانې شمه د ډېرو خوښ یم الحمدلله